وایو هغه چیرته دی د نارینه لپاره استفاده کوو مذکر wo ist er هغه چیرته ده. بیا وایو هغوی چیرته دي چې هر څوک وي مذکر وي یا مؤنث وي. هغوی چیرته دي په الماني ژبه داسې wo sind sie wo sind sie دلته sind د جمع لپاره استفاده شوی ده. که وایو زه چیرته یم زه چیرته یم wo bin ich یا wo bin ich زه چیرته یم. دوستانو کله چې موږ وایو تاسو چیرته یاستئ تاسو چیرته یاستئ یو کس لپاره نه د زیاتو کسانو مطلب که موږ وایو یو کس ته چیرته یې بیا وایو wo bist du. که وایو تاسو چیرته یاستئ دا جمله تاسو په کمنټ کې ولیکئ ګورو چې څوک یې صحیح لیکي غلطه وي زه درته په کمنټ کې صحیح لیکم.